د وخت په سترګو کې وحشت که د بلا تصویر دی له درده ډک دی د بېګا که د سبا تصویر دی چې دا زمونږ نظرونه حسن نه پیژني کاپوټه مو ځان ته ایښی د ښکلا تصویر دی سلامونه خوږو ستړي مه شئ امیر بېقرار یم او راغلی یم حیات آباد ته د وهمي او رګزي صاحب خواله یاره ډېر کمتره شاعران او ډېر کمتره ملګري زموږ داسې دي چې هغه زموږ د فکر او زموږ د فهم ملګري دي په هغوی کې یو وهمي او رګزي صاحب دی خو دا داسې دي که نه چې زیاتره خوښې ما د مینوالو په انتخابونو کړي دي صحیح ده چې کوم د هغوی انتخاب ما هغه کړی دی خو نن دا چې کوم شخصیت مې خوا کې میلمه دی یا ناست دی نو دا زما انتخاب دی را سره یې واورئ ډېر ښه شاعر دی زما په خپله ډېر زیات خوښ دی او په شعر لوازماتو باندې پوره او پوه انسان وهمي او رګزي صاحب را سره واورئ انور خیال بنیری هم دی را سره ډېره زیاته مننه بېقرار صاحب چې سره د انور خیال بنیری زما خواله راغی او بیا په خپلې خپرونه کې مکاره کوي او خپلو مینوالو ته مې مخامخ کوي او ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ او دې نه علاوه د تاسو چې کومې هلې ځلې کوي او انشاءالله امیدوار یم چې دا به د پښتو ادب په پرمختګ کې پوره په ښه کردار ادا کوي انشاءالله بس ملګرو زمونږ دغه انتخاب یو باقي دنیا ته رسول ستاسو کار دی دومره کړو بس زمونږ د وسته کېږي او دغه کړو به را سره تاسو کوئ چې دقسې سنجیده ملګري دا تاسو دنیا ته وښایي ځکه چې غیر سنجیدو له د خلکو څومره اهمیت او څومره درجه ورکړې ده نو زه یم چې سنجیدو ملګرو له هغه څه نه ده ورکړې نو بس وهمي صاحب را سره واورئ او که خوښ هم شو د ملګرو سره یې شیر کړي قدم به واخلم ترهېدلې پښه به ولګوم قدم به واخلم ترهېدلې پښه به ولګوم د ملا په تیر که رالوېدم سینه به ولګوم قدم به واخلم ترهېدلې پښه به ولګوم د ملا په تیر که رالوېدم سینه به ولګوم بند کمرې کې د تیارې مجسمه ګورم بند کمرې کې د تیارې مجسمه ګورم یوه ډیوه به وي کافي یوه به ولګوم بند کمرې کې د تیارې مجسمه ګورم یوه ډیوه به وي کافي یوه به ولګوم ژونده په ما کې چې ودی او ویښېږې هم نه ژونده په ما کې چې ودی چې ویښېږې هم نه زړه د دمې پورې تړم تکیه به ولګوم مینې اغوستې وې جامې د تړمو اوښکو اورې مینې اغوستې وې جامې د تړمو اوښکو اورې وی د درد عطر یوه قطره به ولګوم یخني دې وي نن د باران اخري څاڅکي پورې یخني دې وي نن د باران اخري څاڅکي پورې ګرمي پښو کې رغړوم پنکه به ولګوم همدا ډول د غزل مقطع د بېقرار صاحب چې نوشته وي پرې شاعر ادیب وهمي او رګزی چې نوشته وي پرې شاعر ادیب وهمي او رګزی چې مړ شي ستا په قبر دا کتبه به ولګوم غزل د بېقرار صاحب د دې مطلب څه په دې ډول ده عمل او علم چې ملاو شي یعنې عمل او علم چې ملاو شي یعنې د فکر غوټه به کولاو شي یعنې عمل او علم چې ملاو شي یعنې د فکر غوټه به کولاو شي یعنې فطرت بیا هلته دریم څیز زېږوي چېرته چې دوه څیزه ټکراو شي یعنې لکه نکته ژوند پساو شي یعنې لکه نکته ژوند پساو شي یعنې چې دایره سړی نه تاو شي یعنې لکه نکته ژوند پساو شي یعنې چې دایره سړی نه تاو شي یعنې خولې حال د ویرې وایي په مخ خولې حال د ویرې وایي په مخ څوک چې زړه کې هم ګبراو شي یعنې خولې حال
د ویرې وایي په مخ څوک چې زړه کې هم ګبراو شي یعنې ځنې کې سا لکه الوتې خاوره ځنې کې سا لکه الوتې خاوره هسې هوا کې تاو راتاو شي یعنې ځنې کې سا لکه الوتې خاوره هسې هوا کې تاو راتاو شي یعنې د دنیا زړه ډک وي تش نه وي اورې د دنیا زړه ډک وي تش نه وي اورې وهمي ته ځای پکې پیدا وشي یعنې بیقرار صاحب د یو څو کتاب دي دا به هم در سره شریک کړم که ستاسو اجازت وي هغه څه په دې ډول دي راغله تر لیمو خو په بڼو کې رانه پټه شوه راغله تر لیمو خو په بڼو کې رانه پټه شوه مینه د رڼو اوښکو پردو کې رانه پټه شوه راغله تر لیمو خو په بڼو کې رانه پټه شوه مینه د رڼو اوښکو پردو کې رانه پټه شوه ګله د حس سترګې مې تشیال کې خښې پاتې شوې ګله د حس سترګې مې تشیال کې خښې پاتې شوې نن د خوشبویي د باد چپو کې رانه پټه شوه خدای ګو چې د زړه په ور یې ویرې قدم ایښی و خدای ګو چې د زړه په ور یې ویرې قدم ایښی و پاڼه د ویلې په بهېدو کې رانه پټه شوه همدا ډول یوه بله کیته ده اوس وختونه دا د ابتدایي وختونو شاعري ده اوس وختونه خنیولې دي ولاړ دي اوس وختونه خنیولې دي ولاړ دي نه تیریږي لکه مخکې تیرېدل چې کلندره سمندر کې انتشار و کلندره سمندر کې انتشار و ترې موجونه د کوزه کې بندول چې پاکه خدایا زمکه چاوده شوې ورکوش شوې پاکه خدایا زمکه چاوده شوې ورکوش شوې انسانان حلالول چې څه د علمي شعر دی یار همدا ډول یو څو کتاب نور دی هغه هم څه په دې ډول دي زما او رازمه څه کړاو کې یم زما او رازمه څه کړاو کې یم دا د انتظار په کوم پړاو کې یم زما او رازمه څه کړاو کې یم دا د انتظار په کوم پړاو کې یم رنګ مې د جوسې چې زیړ زبېښلی دی رنګ مې د جوسې چې زیړ زبېښلی دی ډېر د حوادثو په دباو کې یم ګله پاڼې نه د ګرد وینځم ګله پاڼې نه د ګرد وینځم پرخه یم راغلی په چړکاو کې یم بیقرار صاحب د یوه بله کیته ده هغه څه په دې ډول ده هم د پښو لاندې مې لار ګرځي چې ګرځم هم د پښو لاندې مې لار ګرځي چې ګرځم چې ولاړ یم هم په سر مې اسمان ګرځي ځان نه ورک سړی خو بیرته ځان موندی شي ځان نه ورک سړی خو بیرته ځان موندی شي قضا شوی لمونځ خو بیرته په ځان ګرځي څه ښه شعرونه دي یار ښه بیقرار صاحب د یو غزل دی د دې مطلب څه په دې ډول ده څهرې ځنې د علم راسسیږي فیلسوفې څهرې ځنې د علم راسسیږي فیلسوفې فارغې که د ذهن کانستلو کې مصروفې څهرې ځنې د علم راسسیږي فیلسوفې که د ذهن کنستلو فارغې که د ذهن کنستلو کې مصروفې پیاده هم ځې سړک نه هغه پورې غاړه هم ځې پیاده هم ځې سړک نه هغه پورې غاړه هم ځې دا ګاډي ولې نه ګورې په سترګو بېوقوفې پیاده هم ځې سړک نه هغه پورې غاړه هم ځې دا ګاډي ولې نه ګورې په سترګو بېوقوفې درځېږه په درزا کې دی ډوبېږه را ډوبېږه درځېږه په درزا کې دی ډوبېږه را ډوبېږه زړګیه د سینې په لفافه کې به ملفوفې درځېږه په درزا کې دی ډوبېږه را ډوبېږه زړګیه د سینې په لفافه کې به ملفوفې
پر کیف تازگی را بخې مړاوې غوندې روح ته پر کیف تازگی را بخې مړاوې غوندې روح ته هوا سمه د هغه پیر د خولې راوتی چوفې د غزل مقطع د بقرار صاحب زمونږ مرتبه وهمي یوه خو عنصر دوه دي زمونږ مرتبه وهمي یوه خو عنصر دوه دي زه څومره معتبر یم اورې ته څومره معروف ډېر ښه دی یاره وهمي صاحب ما ملګرو ته وویې که نه چې د غزل سره سره وهمي صاحب د نظم هم ډېر ښه شاعر دی نو بس اورو که نه څه نظمونه که دی راته ډالۍ که دغه ملګرو ته مزه به وکړي بالکل بقرار صاحب د یو څو نظمونه دي دا به سره شریک کړم د اولنی نظم دی د دې نامه د کاڼي دا مختصر جملې نظمونه دي دا زما ډېر خوښ دی دومره وخت به نه اخلي دا به ما په خپل فرمایش روغ کړو دغه کاڼي چې کوم نظم دی دا واورئ ځان پرې پوه کوي دا د سره شریکوم هغه څه په دې ډول دی کاڼي تلی نه شي بې لاسو بې پښو دي کاڼي تلی نه شي بې لاسو بې پښو دي ګنې زړونه خو یې غواړي چې وې تللې مونږ خو هسې هم مزل کوو لګیا یو خپل منزل ته ورنږدې یو خوا او شا یو ځای چې کاڼي هم لاسونو کې راواخلو او بس صرف یې اوبو ته ورګزار کړو د اوبو جریان کې دوی به هم روان شي واورئ ښه چې کوم تاسو سره کمزوري خلک دي یا کوم دغسې پاتې خلک دي د معاشرې هغه هم ځان سره راواخلي او روانې کوي ښه په دغه نظم ځان پوه کوي دا یو بل نظم دی بقرار صاحب د دې نامه ده چت اوس تقسیم شوي زما هغه مینه اوس تقسیم شوي زما هغه مینه اوس د خپل کور د کوټې چاردیواریو کې رانیولې غوندې چت سره هم مینه کوم هغه په خپل ځان کې پناه راکوي ما د بې حسو نه پرده کې ساتي که زه په چا پسې ژړا کوم که چغې کوم زما هما رازونه زړه کې ساتي په خوله یې لاس ایښی وي زما په باب له چاته حال نه وایي ډېر ښه دی ښه بقرار صاحب دا یو بل نظم دی دا هم در سره شریکوم د دې نامه د ادم هغه څه په دې ډول دی څوک و چې روح یې پوک واهه پکې د مینې په نوم څوک و چې روح یې پوک واهه پکې د مینې په نوم خاوره اوبه اور او هوا مطلب دا واړه متضاد عناصر د یو شاهکار غوندې یو نوي تخلیق یعنی یو موټی وجود چې اندرون کې غړمبېدل جذب کېدل غځېدل له ډېرې ویرې پکې ساده ادم غلی غوندې ځان ونیو لیکن جوهر د ژوند دی سترګو کې چې وغړېدو وګرځېدو ادم د ځان په ننداره کې سمدستي ورک شو ډېره مننه د وخت راکولو مو او ستاسو ته دې دمه موږ سره پاتې کېدلو ډېره مننه